طبیعت هم ښه دی او جی تاسو هفته هم څنګه تېره شوه الحمدلله تاسو څنګه تیره شوه الحمدلله we are tweeting today blue چیرې دی blue خو ملکه بلیک دی او یس دا نیوی بلو دی blue نیوی بلو اینڈ بلیک you have a little bit blue نیوی بلو oh yes او جینز مانه دې بلو اغسته دې ها دا مکه چې ما دې ګفت کړو ولې یاره ګران کتونکو تاسو دنیا کې ډېر کنجوس خلک کتلي که نه خو داسې کنجوس جینۍ ما اوسه پورې نه لیدلې دا چې کله دی پیل سیلري واخیسته دومره مونه ویل چې د یو مټۍ وړوکې ډبې راوړمه یو دومره ډبې خیر د دوه لډوان دي پکې او دلته زه کیله ورکړم او ما هغه او ما سیلري مې د اغسته دستو څلور میاشتو سیریسلی زه چې راځم اکاونټس بند وي او چې زه ځم هلته هغه به دې نه علاوه زه راسم نه بس هغه جمع کېږي زما کشت به روزي زما کشت به روزي بیا وایي ما دې او دا هر میاشت علم نه دی دپاره چې دې ته پته چې دا چې لږي نو داسې خرڅ شي که نه نو چې زیات وي نو څه ناڅه پې ځان اوس ما وویل مایل چې جنوري سټارټ شو نو د وروسته چې څومره کال دی هغه به کلیر کړم خو زمونږ اکاونټ والا نو بیا تاسو څه ورته وایي خانیه تاسو خیرات ولې نیکسټ پروګرام کې به زه ټولو لپاره ګلاب جامن راوړم اوپن خو هغه د ښار چېرته هغې نه راونړې هغه وړوکي غوندې هغې نه دلته او که نه دلته چېرته را غټ دکان نه راوړه نامه به یې نه الو نه بس والا کېدای شي ماله فري راکړي چې پروموشن مې دله کړی زه به ورته وایم چې ولې اوس یو کیلو خو فري راکړه ګپ دی څه راځه ځکه چې بیکري کولاو کړو یا ما یو خبره کتلې ده چې یو لو ډارک کلر زه ډارک زیاته چومه که نه څنګه چل ډارک کلر ستا زیات خوښ دي حالکه ځای کې ښه نه لګم نه دا ما څه تپوس وکړو ته لکه زم ډارک کلر زیات خوښوم که نه خو لکه دا ولې دا یخنو کې خو ډارک کلر ډېر خوند کوي او یخنیانو کې او ګرمو کې لایټ کلر ډېر زیات خوند کوي زما دومره خوښ زکی په شان د سویټر اینډ کوټ دا زه پې ښه نه لګم نو څه ولې هر چا تا ته چا وي چې مړه بدرنګه لګم موټی لګم ډېر زیات په سکرین باندې I don't care او تم کیر مه کوه نه ته خو سمارټ یې که نه زه لږه خو د نه 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 be yourself I can next time I'll wear my coat بالکل ډیفینیټلی او ته دوه سویټر یې واچوه او دوه جیکټ یې او دلته به یو ګلوله غوندې ناست آی نه به سر داسې ودي هله زما چای راغله چای نه راوړه Oh, thank you so much. میرے والا دے دو Thank you so much. دا چینج کوو نه دا خو ډېر زبردست دا چې ما امي راله نه دی لاړه صرف ګرم کو ناشته مې نن نه ده کړې لاچین پکې ځکه خو زه تاسو ته وایم چې واده وکړئ چې ناشته په ټایم تاسو ته بیا ملاویږي ما له به خاوند ناشته جوړوي نه ته به خاوند له جوړې نو ته به هم ورسره کښېناست زه به وله جوړوم خود هغه به ما له جوړوي دا کم خاوند به دا غر داماد به نه غر داماد نه کله به یو ورځ به هغه جوړوي یو ورځ به زه ایکوالټي باندې زه بلیف ساتم او د دې ورځ به کله هم نه راځي جینډر ایکوالټي جینډر ایکوالټي ګرانو کتونکو ستاسو پروګرام دی او دې کې واتساپ باندې تاسو خپل تصویرونه میسیجز راستولی سئ دې نه علاوه جي فیسبوک باندې avt.com زموږ پیج دی هغې باندې هم تاسو میسیجز راستولی شي خپل تصویرونه راستولی شي دې نه علاوه انسټاګرام باندې زموږ افیشل اکاونټ دی د خیبر ټي وي په هغې باندې هم راستولی شي دې نه علاوه جي زموږ لایف کال هم تاسو کولی شي نمبر دی لایف زموږ تاسو په مخامخ جي 09157044435 ما خیال دم دغه دی جی تاسو ډسپلی کوي لږ سکرین باندې جی بالکل دغه دی 57044435 او واتساپ نمبر دی 0315879679 صدا زموږ نمبر دی په دې باندې تاسو خپل تصویرونه ها انیثینګ سپیشل چې ته راتلې او تا لاره کې کتلي نن لا ابزرو کړي دي وي داسې unusual رشونه همیشه په شانته او غیر چاپیر گاڑی او ټرافیک او بس دا مې وکتل it's unusual پېښور کې رش آؤٹ اف کنټرول شو ګرانو کتونکو اوس یو وخت داسې راشي چې تاسو څه پته ولګي چې ناو اوس رش آؤٹ اف کنټرول دی
لکه ول چې دا د پېښور رش نه دی زکي دا د خواوشا علاقو چې کوم پېښور ته راغلي پېښور خو ورکوټې غوندې سټي و ایگزیکټلی اور دای هاسپټل دای مطابق خو سړکونه خو پاپولیشن یې کم و اوس پاپولیشن برډن دی اوس دا زموږ هال دی د هال کې زیات نه زیات 20 کسان راتلی شي 50 به ایڈجسټ شي که سل شي نو بیا به د هال پاتې نه شي د سیم کیسز وذ پېښور نو ډبل نم زیات شو خلک او د هغې ټول نه غټه وجه دا ده چې تاسو ته ټرافیک نه پته لګي سمپل تاسو که ماښام روان شي هم ټرافیک جام وي که مازدیګر که سهار دې ټایم راځئ ټرافیک جام سو نو دې دپاره زه به چې څومره هم آفیشلز دي هغې ته به ریکویسټ کوم چې تاسو نه خیر څه کېږي نه خو بیا هم که څه وکړئ داسې بره بره داسې هوا کې یو سړک جوړ کړئ او تر کارخانو پورې دا بي آر ټي که تاسو هوا کې جوړ کړی وی هېڅ به هم نه نو دا هوا کې دی زکي هوا کې چیرې دی ولې هوا کې نه دی 20% هوا کې دی 80% خو په ځمکه دی ځمکې لاندې هم دی که نه لاندې هم انډرګراونډ هم دی که نه انډرګراونډ هم دی یو دوه ځایونو کې لاندې هم دی که نه ښه ټیک ده جناب دا په دې باندې به خبرې اترې کوو تاسو به موږ له سجیشن راکوئ چې هاو وی کین ارګنایز کولی شو یا افیشل څه کوم دی دپاره بیسټ کولی شي پروګرام کې به خبرې اترې روان وي بټ دا وخت د پروګرام اولنې دمه موږ سره اوسئ آرام ناشته ده او خپله ناشته کوي پیس کی نه لاسونه پړه کوي نه څه شي کوي پی راله تا راوړي دي پیس کما ولې تا کور نه وړي او د چیلې پی هم نه دي او نه د غوا پی دي دا چېرته بس لاره کې یو دوکان نه راغشتي دا و چې دا ډېر زبردست دا د مګرمچ پی دي دا د مګرمچ پی دي دا د مګرمچ پی دي دا میخې پی دي کومه میخه کومه میخه کومه یې خو به یو میخه یې که نه غټ سترګو والا غټې غټې سترګو والا هغه توره هغه توره موټې میخه هم تورې میخه موټې موټې داسې ستا په رنګ هغه چې دای غوښه نه نرمیږي هغه به ولې نه نرمیږي نه کوکر کې چې سل پیره چې نه هغه داسې اوښ خو نه دی څنګه چې کورنۍ چرګ هم نه ګلیاویږي زر او ټایم لګلي خو دا خو نه اوس چې بس لکه چې کوم شی زیات ټایم لري دا غټه غوښه چې وي که نه هغه بیا زیات ټایم اخلي او غټه غوښه چې او نری غوښه چې کوم وي که نه هغه چې بس داسې لږ غوندې تاو مله ورکړي نو بس داسې فرای شي خانیه دا څه وایي دا څه کمک لجیدای دا او ګرانو کتونکو تاسو دې وخت نه ګوري لګیا یې جی سنډام ناسته چیلې هم ناسته ده سوري زکی هم ناسته سیم هم ناسته ده تاسو په وړاندې پروګرام موږ ته سلوشن وښایي چې د پېښور ټرافیک مسله به څنګه حل کېږي په دې باندې موږ شپه ورځ ناست یو جي او خبرې اترې کوو اوسه پورې څه حل روانه وه ګرانو کتونکو راځو یوټیوب طرف ته یوټیوب باندې دې ځل ټول نه زیات چې هټس ملاو شوي د AVT خیبر کم پروګرام ته هغه دی د شینو مینو شو جی شینو مینو شو یو ځل بیا خواخین ګور نه نمبر وړی دی او د دې دواړو همیشه رواني کله خواخین ګور شینو مینو خواخین ګور شینو مینو خواخین ګور شینو مینو سو شینو مینو دا کلیپ تاسو وګورئ جی دا په یوټیوب باندې چې ټول نه زیات د دې هټس راغلي دي او تقریبا 10,001 ویوز دي په یوټیوب باندې دا زیات ویوز دي جی بالکل او دا د کم تاریخ د 7 جنوري والا چې کم و شینو مینو هغه نو ګرانو کتونکو دا دې ځل نمبر وړی دی شینو مینو اوس راځو جی خیبر نیوز طرف ته خیبر نیوز کې یو ځل بیا جی د حسن خان مرکه پروګرام چې دی دا د خیبر نیوز یو داسې پروګرام دی چې فلیګ شپ پروګرام دی ډېر وخت نه را روان دی چې حسن خان ته تاسو وګورئ نو مرکه به رایادی شي چې مرکې ته وګورئ حسن خان به درته رایاد شي نو افغانستان کرایسس باندې دا پروګرام و او د دې 3755 ویوز دي او دا 6 جنوري 2022 والا چې کلیپ و دا هغه دی جی بالکل دې نه پس چې کوم پروګرام چې ټولو نه زیات هټس اخیستي
پکیټو باندې یوټیوب باندې ټولو نه زیات هټس اخیستی دي هغه دی جی لوی شی ود زکی لوی شی ود زکی دا avt.com وو زکی ود سام نه کیټو باندې ګرانو کدونکو کیټو باندې دیزل مشي خان شو ارباز خان شو هغه ټول شاته پریخي دي او ټول نه زیات هټس پاتې شوي دي دا تاسو په خپل پرچی ولا سیستم ماته لګي نه ریلی دا خو مونږ ته اسلام آباد نه راځي دا ټول اپډیټس ناو دا اختیار ولی والا پروګرام و جی که تاسو یاد شي او ډیر 3 جنوري 2022 والا چې کوم پروګرام و کې ټي یو باندې او دیتا 4006 ویوز ملاو شوي دي زبردست جی سو ویل ډن زکی اور رحمان ویل ډن اکبر ویل ډن شاجی ویل ډن بلوچ او ویل ډن سیم او ویل ډن د پروډوسر اف د شو جی ایم قریشی شاباش دا ګوري دا خلک ټول محنتیان دي دا چې ما کا نام ہے ویز ار جی ایم قریشی صاحب کبھی کبھی ان کو بلایا کریں اچھا ہاں میں ان کو مس کرتی ہوں آپ ان کو مس کرتی ہیں ہاں دا بلوچ غریب چناستے ہیں میرے پیغام مجھ تک پہنچا دے وہ تو یہیں پر ہوتے ہیں نا جی ایم صاحب کے ساتھ دیکھیں چیچر تے رہتا سو سٹارٹ واخ لے کنا چکم کس سر سٹارٹ واخ لے یو نیور فورگیٹ ہم یو کین ناٹ نو تقاضا یہ ہے لکڑمبے وادک چانا نہیں ریگی نا ڈمبے مینا چانا نہیں ریگی ڈمبے مینا سوری گران گدن کو ڈمبے مینا وادنا ولی خان دے ولی انسان دے غلطی دے نا ولی نہیں کڑی ما خو یو وادم لانے اس دے کہ زمونگا غلطی نشتا دے گرانو گدن کو نننی سوال چکم دے دا نسا بیوٹی کریم طرف نا اغدا دے چی پاکستان کی دا بیجو مقبرہ کم خار کے دا پاکستان کی دا بیجو مقبرہ کم خار کے دا دیر آسان سوال دے دا دا نسا بیوٹی کریم طرف نا دا سوال ہے چی دا دی تمور دلتا کارٹون گنو لے دے چی بچے جاؤ کنڈر گارڈن ہے ہس کھیل کے آ جاؤ میرے علاوہ کوئی یہاں پہ اتنی دیر بیٹھ بھی نہیں سکتا آپ کی حرکتیں دیکھ دیکھ کر مر جائے خوشی سے اور ہنسی سے لوٹ پوٹ یہاں پہ فرش پہ پڑا ہو گئے یہ تو میں ہوں جو اپنے آپ کو اتنا کنٹرول کرتی ہوں some زیادہ کنٹرول کوما فرنٹ آف زکی دا خدای چې دې سره زه یم دا که بل څوک وی والله چې ټیکې دا پروګرام پرېښو دلته راتلو چې دا لا څه شی شو زکی نے علاوہ ډېر خلکو کوشش وکړه چې I work for Khyber but he is the only person who convinced me that you should work for Khyber TV. So credit goes to Khyber TV. Zaki. No. Credit goes to Khyber TV. دا خبره صحیح ده چې ما دا وروستو 19 کالو نه زده کنوینس کوم دیکھیے ستا به دومره عمر یې زما دومره عمر نه ته دی د 19 کالو هم نه ته چې د 19 کالو یې ما کنوینس کول شروع کې 27 خو یې که نه نو بس بیا 22 only انیا دا اوس زیاتې دی قسم دی دا زیاتې دی ولې زیاتې دی لکه ټیک ده زما 28 سال عمر دی یو کال رانه کشره ده دومره خو رانه کشره نه ده که ته 28 نو بیا خو زه 8 کالو یم زه 8 کالو یم بچې څنګه طبیعت دې ښه دی انکل ښه یم دودو خوند کوي دا لږ کب کې تاسو ولې شوې زه فیډر کې پکار نه دا مې د با اوکې ګرانو کتونکو سو دغه زموږ سوال یو ځل بیا تاسو نه کوو د نسا بیوټي کریم نیمه ګنټه ټایم سټارټس ناو اوس نه ټایم شروع 10 منټه کم 10 بجې مونږ دا سوال شروع کړی دی د نسا کریم طرف نه او 20 منټه د پاسه 10 بجې به مونږ دا گیم ختمو او بیا پرچیانې راوباسو چې د بیجو مقبره پاکستان کې په کم ښار کې ده د دې سوال جواب راکړي یو زبردست انعام بس تاسو کور ته درځي خو چې څوک جواب ورکړي هغه فون مه بندوئ زموږ پروډیوسر صاحب چې کم ناست دی که نه نو هغه ته به څه شی کوئ کالر دی جی دا وخت ایډرس پخایو او هلو السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه یې زه ښه یم څو خبرې کوئ زما خالده نام ده پېښور خالده پېښور نه څنګه یې تاسو پېښور نه کوم ځای نه کال کړی دی سوکنونه چېرته نه سوکنونه سوکنونه
جی دا تاسو سوال جواب دی د اظهرخانۍ سره چې کوم ځای دی پېښور کې رحمان بابا سره پیزو کبر ها او خالده دا بیجو چې کوم وکنه د دې سبا د دې باره کې تاسو څه اورېدلې دي زیات نه خدا دې پته چې مقبره دلته ده دا خبره ده دومره شهرت خو زمام پکار دي چې عمل پته نه وي صرف مقبره پته ستا به جوړیږي د بیزو مقبره هغه د بیجو دا بیزو خالدي خورې ته ورغلې لري مې کتلې ده دیده کې لري نم کتلې ده جی کله به ورځئ زما خو جوخ شخ ځای دلته کې شاډن سره او تاسو خو شاډن سره اوسېږي ښه ډېره ښه خبره خالده خور خدایم خوشحال لره ستاسو سوال جواب خو چې بیا به وروسته وایو چې ټیک خو پروډیوسر صاحب ته خپل اډرس وښایي لا فون نمبر چې تاسو له که بیا وګټئ چې انعام در واستو ښه غټ انعام داسې دا زما نمبر د سنډا عمره انعام به در واستو خبره نشته دا زما نمبر دی چې کوم تاسو لا به چیلې در واستو تاسو په سنډا څه کوئ چیلې داسې ستا ده چې در واستې نو ته دلته څه خبره داسې نشته د خیر د چا خو په کار شي نو خالدي به څه په کار او رښتیا خالدي ستا به دا چیلې څه په کار ما نه کټوې نه ډوډۍ نه وینځلې شم کپړې نه لوښي هېڅ هم نشم کولی هغه صرف جواب راغل یو سوال جواب مې درکړ بس صحیح شوه نه دا لام جی بیا دلته کې به زما دغه نمبر دی نور څه خبر هم نشته خالده تا نم زما یو کوشن دی د سوکنو یو خاص خبره راته ووایه جی څه خاص دي سوکنو کې دا څه داسې ویلی نه شم میاک صاحب زمونږ یو خاص اولیا دی او جی ای باره کې ما اورېدلې بالکل دای زیارت ته زه تللې مقبرې ته زه تللې او د سوکنو میاګان یس اوکې تھینک یو سو مچ خالده تھینک یو سو مچ ډېره مننه ستاسو ډېره مننه دا اوټ اف کنټرول دي لاسونه دا چېرته بل د بل چا دي سنډا یم سنډا خو یعنې داسې ډغره به درله درکړم چې افس نه بهر لاړې چېرته دي هغه چې کله جوګالي کېږه نه جوګالي ما خو لا څه خوړلي هم نه دي کافي کې لګیا ما د سنډا او میخ هم په دې باندې څه بیا چې 24 غنټې څه خوري او بس نه هغه چې خوراک ډېر وکړي که نه بیا بس صرف جوګالي کوي هغه جوګالي څه وي نو داسې نو دا څومره تجربه ده څومره د خولې انزایمز چې دي که نه نو دا دننه ځي او ډایجیشن کوي واو او د سترګې دومره غټې ولې وي دومره نو ته سوچ وکړه چې اوس سنډا وي او سترګې دومره څومره بدبخت ښکاري نه مړه خبرې څومره سنډا وي هومره سترګې هم دي که دلته هم یو سنډا چې دی سترګې ډېر ورکوړي نه دی نه یو دی غټې دي دا غټې سترګې دي غټې زما دي ښځئ تاسو وښایئ ګرانو کتونکو د سترګو مقابله تاسو راجوخ شئ دي ته راجوخ شي سترګې او ستاسو په شان د میک اپ وکړم د سترګو نو زما سترګې به دومره غټې شي ته سترګې وښه او مای ګاډ هورېبل سترګې اوس د دې وښایئ واو څومره ښه راځي لګیا دي اوس فون دی هلو السلام علیکم وعلیکم جی وعلیکم السلام څو خبرې کوئ جانس پلوسینا خیانت جانس خان پلوسینا خبرې کوم جانس خان د پلوسې نه څنګه تاسو جانس وروره شکر دی الله درم دې تاسو خو ډېر ښکلی پروګرام دی الله هم خوشحاله ساته آباد لرل ډېره مننه جي پلوسینا ډېره مننه جي ښه دا راته ووایي چې سوال جواب دله درځي جانس وروره دا بیزو قبر تاسو ښایي که او بیجو مقبره چې ده د سپردس پیر باندې لار ورغلې لمبرتیار سکول له طرف هم لار ورغلې له ښه واټ روډ د طرف هم راغلی سیدستان پیر د طرفه ښه دغلته بیزو قبر دی او دا دې ته ولې وایي چې دا د بیزو قبر دی ولا دا پخوا خلک وایي چې یو بوډۍ ښځه وه او هغې بیزو ساتلې وه او دغلته به ناسته وه بس هغې باندې بیزو قبر مشهور شو چیلې به یې ساتلي بیزو یې ساتلې وه ورسره به وه بوډۍ ښځې سره ښه بیزو یې ساتلې وه
او نو بس هغه دغه قبر سره بخوا کې دی ګمبته غونته نه دغه ته بناسته او هغه نه پس خلک ورته بيزو قبر وایي نو دا خو په خوانه خبره ده غاجي خپل نمبر او ایڈریس زموږ پروډوسر صاحب لور کوي ولې چې دی وخت انعام ګټلو کې صرف او صرف 6 منټه پاتې ان شاء الله دې مټکی ته بس تاسو نوم نه راځي دا څه کار نه کنه جی نمبر خو می ورکو ولا بس په لوټه می ورګه نور تاسو یې ونه کولو اوس به وکي درنه کنه هغه ویل چې جواب ورکولم شي او کنه ها اوس بیا ورکه دوباره او بیا دوباره ورکا ها جی ها ډیره مننه ګرانو کتونکو کړم ځل تاسو نمبر ورکئ او خطا شي نو دویم ځل هم ورکولی شي ښه په ارام ایډریس ولا ورکئ نمبر ولا خپل زموږ پروډوسر صاحب لا او انشاءالله چې هغې به که تاسو او چې چا چا سره بیزو وي هغه هم خپل بیزو یار یو خبر راته وکړه په دې دنیا کې ګرانو کتونکو دوه داسې مخلوقات دي چې هغې سپږې ډېرې ښه راویستی شي یو بیزو یو جین لکه ښځه سوري دا ولې تا نه تپوس کوم اوس دوه کارونه دي چې هغه سړی هم ډېر ښه طریقې سره کولی شي خو زه په ټي وي باندې وینا نه کول غواړم WhatsApp باندې جی زو اوکے جی کال دے تاسو لپاره هلو السلام علیکم هلو جی ټي وي आवाज ټول نه مخکې بند کړئ تاسو به زما आवाज نشئ اورېدی بند هم کړو आवाज اوکے جی السلام علیکم څو خبرې کوئ وعلیکم السلام ظاهر شاه خبرې کوم د کراچۍ نه ظاهر شاه کراچۍ نه څنګه یې تاسو ښه شکر الحمدلله خیر ښه تاسو څنګه صحت هم ښه دی بالکل ټیک ټاک ظاهر شاه کراچۍ موسم څنګه دی ما اورېدلی چې یخ دی موسم مو یخ دی خو ماشاءالله د دې څلورو ډېر مزیدار موسم دی د ستن ور راختلی زبردست ښه ظاهر شاه تاسو ته د مونږ چې کوم نیسا کریم طرف نه یو کوېشن کړی دی پوښتنه هم کړې ده تاسو ته پته ده چې بیجو مقبره چېرته ده بیزو قبر دا د رشید ګنې نږدې دی او دې سره د رشید وزیرباز سره نږدې لاره ورغلې د کوهاټ روډ نه نږدې لاره راغلې صحیح نو دا تاسو ته پته ده چې دا څه پرسنالټي وه یعنی څه به د دې خاصیت و څه خوبي وه دې کې خو نور داسې خاص خوبي نشته دې ته خو زه ختلی مې مبارکانه دا خو خالي یو مقبره غوندې ده بره او زه د دې ځای اوسېدونکی یم او د دې ځای ها ټیک ده اوکې جی ګرانو کتونکو دا و زموږ رور د کراچۍ نه او نامه یې څه شی وه طاهر شاه ظاهر شاه سلام څنګه یې دواړه ډېر ښایسته یي او پروګرام هم ډېر ښایسته دی تھینک یو سو مچ خو دوی خپله نامه لیکلې د دې ماشوم خو ګوري دومره کیوټ دی ماشاءالله یا حبیبي ماشاءالله او پکچر هم ډېر ښه اغوستلی شوی دی جی بالکل ښکلی پکچر دی او نیکسټ پکچر د دې خپل دی دا وګوري جی ماشاءالله چې څنګه پلار هغه شان هغه په خپل ماشوم دی هو په خپل ماشوم دی خدا به روري بیا رور دی څه پته لګي چې ماشوم دی او کا پته لګي فیس نه ورکوټه دی ها بل تصویر ورېګه ګورو کنه هغه دینه پته ولګي اوس ټول پروګرام هم پدې باندې او ماشوم دی ولې چې دا وګوره دا هغه کټوره کټ هم کړی دی کنه کټوره کټ خو خانیم کولی شي نه لکه ماشومان سکول د پاره چې ځي کنه ای باندې په زور کوي کنه فوجي کټینګ ورته وي فوجي کټینګ دا وګور زم چې دا خیبر مینجمنت نه زما خواص دی چې د زکی لم کټوره کې زهرا بس ته کټوره کې کټوره نه دی دا پاره و ګلاس کې بټول ورتول دا به دې سره ډېر خوند کوي
نو ما سره وای زما خو وګد وخت دي ماشاءالله خلې نه دې سره ودای خون کې چې دې سره زما ټیک د ګلاس راضی یم خو به دې ته په پیک دی او پیپ کې چې څومره وخت راشي نور خراب نه ما ته وای دا کم یو علاقه د پاکستان بیا به دې جوړم جوړ کم یو علاقه د پاکستان کې چې دای برکو دلته نه هغه د ټاور غوندې جوړ شوی وي ټاور جوړ شوی او برکی کې د ټاور جوړ شوی وي یار ما ته د دې علم نشته ده کې دې شي کوټه سایډ ته چرته ای او یو ار نیر نږدې چمن ممن سایډ ته او چمن کې داسې برکی ما کتلې دي او هغه ښځه په لیټرلی بایک باندې ناسته وه او داسې کوي داسې او که نه دا it's I am Siraj from Ittihad Colony, Peshawar, and this cute baby boy name is Muhammad Mahad. No اول به دا cute baby boy وخایو محمد ماهد دا اتحاد کالونی پېښور نه جي او ورسره به بیا یو تصویر به د ده مخایو دا وګورئ جي دا ما خیال دی د ماهد برډې وه او دی مونږ ته راسولی جي ماشاءالله او دا د مهد یو بل تصویر په خندا کې او ګورې چې څومره ښایسته اوکې جي یو ځل بیا د نسا سوال او ډېر زبردست بیا د هلو السلام علیکم هلو السلام علیکم وعلیکم السلام څو خبرې کوې وروره او د کم ځي نه زه د بنو نه خبرې کوم شاهد خان د بار نه بنو نه د بنو نه بني نه بني نه شاهد خان وروره بنو او आवाज بند کړه د ټي وي بنو بنو ګل د ټي وي आवाज داسې چې وین وایي ته به نه پته لګي بند شو فون بند شو زموږ پروډوسر صاحب په دې معاملې کې ډېر غوسه دی او وایي چې وروره نه د ټي وي آواز چې څوک نه بندي بس فون بند شو نه ډېر مشکل سره کال ملاوي نو 13 کاله وشو یو خیر غواړو چې کله کال کوي د ټي وي آواز بندوي نن خو ولا دا خیر ورکړي او کنه نو بیا وروسته دې ریپیټ کې ګوري کنه په یوټیوب دې ګوري زما دا بچی دا ویډیو لازمي وښایي جي ها بالکل موږ کوشش کوو چې دا ویډیو وښایو خو ویډیو مسله دا وي چې ډاونلوډ کې ډېر ټایم لي رورجانه ګوله اورې نو موږ صرف تصویرونه ښایو ها سلام برو پلیز برو څه برو دی لګو خپله نام هم نه ښایي سم نه ښایي خیر دا تصویر ډاونلوډ کېږي موږ یې ښایو جي پلیز ډېر مه کوئ او د بیجو مقبره چېرته ده پاکستان کې دا موږ ته ووایي دا سوال دی نسا بیوټي کریم طرف نه دې ته د بیجو مقبره ولې وي تا ته پته شته نه ما خو خلکو نه پوښتنه وکړه خو چا سره داسې اتھنټیک انفارمیشن نشته تا سره شته ما اوس تاسو نه واورېدو ما اول ځل دا واورېدل ما ته خو پته هم نه وه چې بیجو هم یو پرسنالټي وه یس ډیفینټلی خو دا وایي چې د یو بادشاه کنیز وه او دا داسې کنیز وه چې دی به مخکې به نایان وو که نه زما ابي به ماته کیسه کول چې نایان چې کوم دي چې کله تا به غوښتل چې دا خبر دی هر چېرته ورسېږي نو هغه نایان چې کوم دي هغه کور به تلل او یې به ویل نو داسې دا بیجو چې کوم ده نو دا به هره ښه بد خبره چې کوم ده ما واورېدل چې هر ځای ته به یې رسول او باچا ته به یو غوندې ویله وړوکې خبره به هغه ته رسوله د هغه ځکه هم ډېره خوښه وه ځکه هم ډېره خوښه او کنیزم وه او دا د کم بادشاه د خپله وه پته نشته دا تصویر وګورئ جي دا نامتو بادشاهان تیر شوي دي که دې کې او سیم کې لږ فرق دی بس او د دې غوږونو پوزه بل شان دي او زما انسانانو په شان یس همدومره فرق دی دا انسانان د دې ځناورو هغه ولې لګوي دا زما په خیال باندې غلط دی نه دي لګول او فیس اپ یې را ډاونلوډ کړي او
کله ځان نه پیشو جوړوي کله بیزو جوړوي You are the best creation of creator. د الله پاک ټول نه بهترین مخلوق او شکل ستاسو دی. نو بیا د منګک او د اوس دینم خراب داسې ځناور دي چې دای شکلونه په ځان باندې لګوي. نو ډونټ ډو دس. او بالکل جی او دا رور دی جی دی په خپلم خیرو دی او We ماشاء have الله. caller. Hello, अस्सलाम वालेकुम. وعلیکم السلام څنګه خود جان خیر دی जी ज़खाई मता संगये. बिल्कुल ठीक ठाक पल नामा लग शामिल कई प्रोग्राम पल नामा शामिल कई प्रोग्राम के ما خوبان نامه ده بنونا इकबाल बनुना خوبان بنونا خوبال بنونا خوبال بنونا او خوبال بنونا د سوال جواب درځي دا خو تاسو د بیزو ولا کول کې د مقبره چیرته ده او دا غو کنه دا بیزو دا یو غو مثال سړی و ها सड़े वो دا تاسو لږ پوي کوي دا څوک و مثال څنګه و دا ما موضوع ورته خدای ستا او زموږ تاسو په زبان کې لږه پټ دی ها تاسو موضوع په دې شي کې دا ها دا بیزو دا بزو کا بیزو ها دا څه و او الله سي و منو نه कोई चीज ته خورجان لږ په پوي کې دا سړی سخت او لږ نرمه یې سر مې په خلاص نسو ته څه وایې لږ کې دا خبره موضوع جواب کې او در کومه جواب خو چې پوي خوشم تاسو موضوع په څه باندې ده مونږه موضوع والله که په چی شم ده مونږه ویلې چې دا پیښور کې دا ټرافیک مسله به څنګه حل کیږي ټرافیک مسله چې روډونه آزاد شي او دا غواړم دا کوم دا بس کې دا بی آر ټي دغه ته یو بلم هغه جوړ شي بل چاته هم جوړ شي کنه بیا د ټرافیک موضوع حل شي بلم جوړ شي او چې پاس بلم کو جوړ شي کنه بیا د ټرافیک موضوع حل شي برم یو بل جوړ صحیح شو ډیره مننه چې تاسو د کال کول مسله حل کوم ته بس خبره ختمه یو بلم جوړ کړئ جی اوس پنځه کاله هوا کې جوړ کړئ جازیب لالا ستړی مچی اوس پنځه کاله نور عوام چې کوم دی هغه انتظار کوي اوف یاد دي چې کله جوړېدو یاد دي چې هغه کلمات دا او کنه او دا کرونا خوره شوی هم دی دا وجه نه او بی آر ټي په وجه باندې چې ټولو به چست انفیکشن به بغو دا سپګمې به د ټولو ډکې وي چې کور ته به لاړې شګه به ترې 2-3 کیلو راووته ما خو بره دیوالونه په دې جوړ کړي زه 5 کاله ټاون ته نه متلې زه 5 کاله ټاون ته نه متلې او کتلې من چې ته داسې ټایم کې تلې ما چې یا د شپې یو بجه وه یا سهار چېرته وخت زه نه متلې او زه 15 کاله په رینګ روډ تللی راغلی یم او رینګ روډ خو څوک نو یس هغه وخت کې په دې لار د راتلو خیر انیها فیسبوک طرف ته ځي او دې دوران کې د نسا بیوټي کریم سوال هم دی هغه تاسو جواب راکوي جی پالی لاس مې وګوره پالی لاس مې پال والا اوکې جناب نن ټولو نه زیات زموږ چې کوم کلیپ یا پروګرام کتلی شوی دی هغه د K2 TV باندې ټولو نه زیات پبلک آی دی او دیکھې یو پال کتر نجومی چې ورته مونږ وایي هغه د مختلف قسمه خبرې ترې کوي او دای ته ایسه به تاسو کتلی وي چې هغه یو طوطه وي او څه لیکلي لیټرز وي هغه طوطه چې کوم د هغه لیټر روباسي سو دا پروګرام چې کوم دی ټولو نه زیات خلکو کتلی دی او تقریبا 7,55,000 خلکو دې ته ریچ کړی دی او ډو یو بلیو زکی د نجومیانو باندې نه I do believe یعنی زما په دې باندې بلیو دی ګناه ده ډېر سخت نه بلیو مطلب چې قرآن پاک کې ذکر شوی دی چې دا شته دا وو شته دی خو نیگیټیو دی حضرت یوسف رضی الله تعالی عنہ دور کې چې کوم دی دا موجود وو اور بیا چې ای یو خوب هغه وخت کې هغه بادشاه هغه خوب وکړو نو د ټول نجومیان راغلل او د خوب تعبیر پیدا نه کړو حضرت یوسف چې الله پاک ولا دا علم ورکړو چې خوب باندې ډیر زیات به پوهیدو چې خوبونو کې سره راځي سو دا شته او ای ته به علم وي بډې باندې یقین نه دی کول پکار ولې چې دعاګانو سره هر قسمه قسمت چې کوم دی هغه چینج کیږي نو خپل دعاګانو باندې یقین بهشکه نو دا پبلک آی په فرست نمبر راغلی yes this is the that's most good
Next. और AVT खैबर चैनल माने चिकम दे ख्वाह इंगोर चिकम दे आगा टोटल द्वैम नंबर माने दे और देखिए 6,24,000 खल को रीच करे दे कतले दे और ख्वाह इंगोर ता सुगोरे ची यो मजाया प्रोग्राम दे द ख्वाह इंगोर मेंस के चिकम केमिस्ट्री दाई माने जोड़ शवे दे दे यो जुए बहार भी आई गेस मा दो द्री क्लिप्स कतलियो सो दा हम तासो AVT खैबर टीवी चैनल फेसबुक माने तले शे और दा क्लिप अल तकते शे जी बल जमुंगा चिकन प्रोग्राम दे आगा दे खबर मिडल ईस्ट ड्रेम नंबर मादे दे और दा दे पखैर और पखैर प्रोग्राम की जमुंगा चिकन एंकर दा इफ आई एम नॉट रॉन्ग शी इज महवेश यस माँ ओपे जंदला महवेश प्रोग्राम चिकन दे खल को डीर जात कतले दे और दा तकरीबन ओ माय गॉड इकाई दे 16 लाख दा हो शुड बी फर्स्ट प्रोग्राम देन नन आओ नो प खैबर मिडल ईस्ट माने को फर्स्ट है फेसबुक माने का ना वाओ Exactly. जबरदस्त ओके दे द पार हो क्लैपिंग टू मी यस जबरदस्त well done keep it up और सलोरम पर नंबर मान दे जी खैबर न्यूज़ और देखिए यो रिपोर्ट चकम दे आगा जमुंगा कतुन को कतले दे 42,000 खल को दे रीच करे दे और आगा दे चे मरी के चिकम अफसोसनाक वाक़या शवे दा द वौर पर वजमाने खलक चिकम मर शवी दी दागी बारक दा स्टोरी वा दा टोलो नज़्यात कतले शवे दा जी बिल्कुल ग्रानो के तुनको और देना पस राजू जी गुर जमुंगा स्टार ऑफ द वीक शोक दे जी स्टार ऑफ द वीक जगह में दे सरा कनेक्ट को लिंक को चे गम जमुंगा द स्टार ऑफ द वीक चिकम दे आई गेस चे ला नखयो ला बमुंगा व्हाट्सएप माने जमुंगा चिकम पिक्चर्स ओके जी ला इंतजार हो गई आगे दा पारा जी उमर खान खपल तस्वीर रासूली वही उमर बच्चे दा वली यखनी ज्यादा शविदस मां हो सिर्फ तस्वीर खोले ताज वर सरा टोले नंबर इन प्ले के मां हो सिर्फ तस्वीर खोले रे सिर्फ तस्वीर खाए बच्चे ताज कम से न टोले नंबर वर सरा प्ले के मां हो सिर्फ तस्वीर पर दुनिया के खोले रे ता सिंगा चलो शो ना मां कड़े दे मां क्लिक करे दे यो लजल में डबल क्लिक को तावरी दुमर रानीस दे शुचे स्तर को केरा तो स्तर की अच्छा बोली दी रिफ्रेश कमा हा रिफ्रेश का वही ओहो रिफ्रेश खा बस उस पोई शमा दा को जमा रिफ्रेश करो बस दा ना रिफ्रेश की लका दा जरा जोड़ माल प्रोते आओ रो लिखा है जी रिफ्रेश की लिखा है अब आगे पूरे जमुंगा नोग्रानो के तुमको दा बिल्कुल दी सही हुए दा बीजो या दा से पर्सनालिटी हुआ दा पाकिस्तान जोड़े दो ना डेर मख के तो दा बादशाहगानो दौरो दा मुगलिया दौरो आगे की और बादशाह नो आदागी दा चवा कनीजवा और दे बदा हर यो कुछ खबर आगे तवर रसूल अवल ची दा पेशावर वा नो दा वर्ल्ड सिटी वा देना बाहर ही समनो देना बाहर इस समनो नो खलक बरातले डायरेक्ट बाहर मुल्कुन ना और ताजिकिस्तान उज़्बेकिस्तान तुर्कमानिस्तान दीजिना हिंदुस्तान आगा साइड ना और खलक बरातले दिल तबा दी वर्ल्ड सिटी तब एजान रा रसूल द माखाम न मक्के पर च माखाम बिया टोल दरवाजे बंद हुए दन न बिया सुगन शुतले नो ताजरान बिया बाहर डेरिया चोल चढ़ता गुजी सर बे उखान मुखान तड़ल दा दल तब तिजारत लरात लो दम की सखाने की सखान मशहूर दे दा पारो चे की सखाने के बखेना सब बे यो किसी बे कोले और खलक बर्तनास तू का वखानी चे सुख पे खबर खार तरह मयन बशुपे बे बदल तरह न थे सोशल लाइफ डेज ज्यादा करे चिकमडन सबा बिल्कुल तबाह दे आगा वक्तनो की नोर इसम नो खलको बखलको द पार एंटरटेनमेंट हो च दोदरे कसा नाज दी दई खबर खलक और बया नूर खलक राजी वर्सर खुराक से रवान दी किसा खाने के बा सिर्फ कावी माने मशहूर बट हर किस्म खुराक बवो इन्स बो सराब वर्त सराय जिसे हम कहते हैं सराय ब मौजूद बनो अगर सोशल दौर हो आई कि बखल को यो बल सरा और तस तो पता अगर दौर की एंजाइटी और स्ट्रेस बम कम बोले चखल को बयो बल स्पेस वर को चितो जमाउरा जबस्ताउरा म बेदाई सजेशन ब उसको बस मोबाइल दो दे सो दुबई तरवान स्टेटस वर को बल मान दे बस क़यामत रालो चिदा को दुबई दा हम यो एंजाइटी दा द सोशल मीडिया हम यो फुल प्रेशर दे और द चिकम तासो शो कवे लाइफ दा ही हम यो प्रेशर दे so that was a nice era और
بیجو چې کوم دا هغه ایرې نه مخکې والا چې کوم ایرا وه ای کې وه ایرو نه مخکې ایرا وه دا ته څه یعنی ډېر پخوانۍ it's an old era ښه جي دا اوس موږ سره دا به موږ شامل کوو but right now we have a break. Stay with us. کول کرتا ہے کنا پھر دا څنګه جنې دا قسم په خدای زه خو په دې په موډ نه پوهېږم موډ خو زما ښه دی هغه کم بدقسمته به وي دې ناسته دنیا نکریزې دي واده دی څه د چې لاسونه هیڅ بېسه بس خوشحالي ده بس ولې زما خوشحالی بل زما خپله خوښه ما خوشحالی بل سټایل دی why I should follow you you should follow me اوهو yes لکه داسې انسان به فالو کوي چې لږ خو ښایسته یي که نه ګرانو کو زه خو یم ښایسته already دا غلط فهمي ده که خوش فهمي ده زما تاسو نه اوږد دي I have good skin I have big eyes mashallah I'm beautiful and big eyes او ما باندې رحم وکړئ زه یو اګلی سړي سره پروګرام کوم بدرنګه وایي زما ته ویښته لوی دي نو زه جنۍ خو نه یم بدرنګه چې ستا ویښته هم لوی نه وي اور یو تاسو اورېدلی دي چې وایي بدرنګ لوښیه او اورېدلي وي تشپاڼې تا دا اورېدلي تشپاڼه چې چا سره پیسې نه وي پیسې خو در سره شته دې سره زیاتې دي مانا نو دومره غوندې دي بس ولې چې دا خرچه نه کوي بالکل خرچه نه کوي زما صرف د ګاډي دومره خرچه ده دومره هغه رشکې پرنګې ګاډی دی سیریسلی هغه هم رانه 25,000 روپۍ میاشت خوري دا ورکوټې ګاډي هم رانه دومره پیسې اچھا ګرانو کتونکو کراچي نه لانډي کراچي Anabia, your show is so beautiful. دا Anabia سترګې راویسي زما سترګې د هغې نه م غټې دي د سیم باجي نه بس او یس نور څه وی شي از بیوټیفل Anabia او دا د جي انشا دا وښویئ جي بلکل زموږ ملک کې ماشومان ډېر پیدا کېږي چې چاته ګورې د ماشومانو تصویرونه یې راستولي ګرانو کتونکو د توک په حساب را روان دي ماشاءالله ماشاءالله زکي ماشاءالله ستاسو هم ډېر بچي دي ماشاءالله څومره دي زما خو بیا هم نه پنځه څه کې درې ما ته خو دوی چا وویل چې نه بچي یې دي نه او زموږ وایي چې کوشش کوي چې مطلب درې الله پاک له ملګری دی دلته د هغه 12 بچي دي که نه لس لوڼه دي او 2 زامنې دي او ډېر ښه انسان دی محمدي ګل اوبرنګ یې نامه ده برنګه اوبرنګ اوکې او تخلص دی اوبرنګ نو د هغه چې دي ماشاءالله 12 دي نو زما ډېر کوشش وکړو چې تنه تپوس وکړم آئی ایم سہیل فرام نوشہرہ سٹی بھائی کیسے ہو آپ ٹھیک ٹھاک ہیں پروگرام بہت اچھا ہے آپ کا گڈ دا وښایي جي سهیل بھائی لږ وښایي وایي سهیل خو داسې اټینشن ولاړ دی ته به وایې لکه دې فوج کې ته روان دی د دوست نه لوکس چې کم دي د فوجیانو دي او ما ته پته چې دې به ایس ایس بي کلیر کوي په څه طریقه کلیر کوي به بیا موږ ته ووایې ښه چې کله کلیر کړي د ډېرو جنکو هم شوق وي ستاسو شوق و کله بالکل نه زما صرف شوق دی چې ډیزاینینګ سټارټ کړم بس دیټس اټ تاله ډیزاینینګ درځي I mean business څه بزنس پکار دی سلام دا وګورئ دا څه وګورو تاسو په سړک باندې داسې ملاسې که چېرته ټرکټر راغو رالي راغله تاسو څه شی کوئ دلته ښه دا څه شی کوئ نو بس اټس سټنټ که تاسو ماته دا وایي دا څه شی کوئ دا کوم سټایل دی غلط سټایل دی پکار چې دا پکچر به تا نه وښولي چې دی به ډسکریج شوي وو ښه اخویه نه یې ښیم زه او داسې طریقه ده که روډ باندې د روډ سره به دا ګپې روډ نه باندې لګوي پراتی او بیا داسې پراتی یس دا ننګیال دی زکی سلامونه مې قبول کړئ د ننګرهار څخه زما دا تصویر وښایي جي بلکل جي دا تصویر ښایي دا وګورئ د پنځه ګوتې دا څه نیولې دي دا څه ایکټینګ ویکټینګ کوي او موږ ته ښه جي
زو لوټري او بیا سٹار اف د ویک لوټري رو باسي لوټري ټایم شو جی ګوري چې سو ګټي This our beauty cream lottery इनाम जीतेंगे जी جانس خان دا جانس خان خو نه دی هغه کراچۍ نو که بنو نو ما خیال دی لاندې پېښور نه دا جانس خان پېښور نه پلوسینا جانس خان مبارکه چې تا ته انعام ستا انعام کې سنډا راوتی دی ډېر مبارکه که خالده و موږ وله چیلې ورسولې وه خو خالدي ونه ګټلو هغې غلط کړو نو موږ جانس خان له سنډا ورستو سنډا وروره که وایي چې تا له انعام درشو تا هلته په جګړه شي چې نه ما ته خو یې سنډا ویلی و سنډا نه دی خو انعام ښایسته دی جي ګرانو کتونکو راځئ یو سټار اف د ویک ګورو سټار اف د ویک زمونږ چې کوم دی هغه د خیبر نیوز یو ډېر بولډ زمونږ جرنلیست دی او د پېښور نه د هغې تعلق دی رشید افاق صاحب راځئ چې وګورو هغې څه وایي مبارک الرحمن الرحیم السلام علیکم سلامونه او احترامات ګرانو میناوالو زه رشید افاق د خیبر نیوز سره پېښور سنټر کې ایز ا کرایم ریپورټر کار کوم ما ته AVT یو اعزاز راکړو او هغه دا چې سټار اف ویک یې ما ته ډالۍ کړو یقینا چې زه په خپل ځان کې خو داسې قابلیت داسې ټیلنټ داسې صلاحیتونه نه وینم خو دا د خیبر شیشې اعزاز دی او زه به دا اعزاز دوی ته ډالۍ کړم دې نه پس زه تاسو ته وایم چې د AVT چې کوم مشران دي منیجمنټ دی بیا په خاص توګه ذکی الرحمن سیم خان او دغه شان زموږ د خیبر نیوز چې کوم اعلی چارواکي دي هغوی ته به هم زه دا اعزاز ډالۍ کم سره د ډېرې شکریې چې دا ټول کمالات دا ټول پیرزونې د دوی وې رحمان بابا وایي چې دا دستور دی چې له درد از ګروې خیږي ګنې څو د رحمان د شاعرۍ نه یقینا چې دا ټول اعزاز د خیبر شیشې ته ځکه ځي چې زه رشید افاق تقریبا د 7 کالو نه د خیبر نیوز سره به طور ریپورټر کار کوم زما په دې فیلډ کې 25 کاله کېږي خو زه به تاسو ته دا ووایم چې څومره شهرت څومره بلندي څومره پیژنګلو چې ماته د خیبر شیشې راکړه زما د تصور او د سوچ او خیال نه هم بهر وه زه پېښور کې کرایم ریپورټینګ کوم او کرایم ریپورټینګ بیا په پېښور کې بیا د پښتنو په معاشره کې کول یقینا چې ډېر دل ګردې کا کام ہے خو زه به بیا هم دا ووایم چې دا هم زموږ د ادارې کمال و چې موږ ته دا ویلي دي چې نیوز به راوړئ په هر قیمت په هر صورت په هر حالت کې به تاسو راوړئ او موږ به د اقتدار خاوندانو ته رسوو او بیا یې رسولي دي چېرته هم ماته نه یادېږي چې یوه سټوري ما راوړې وي او بیا ماته چا ویلي وي چې دا کیل کا بس دا پرېږده نه څه چې دي څومره هم زموږ د خوار ولس چې څومره ستونزې دي څومره مسلې دي زموږ د نظر د لاندې راغلي دي هغه موږ راغستې دي او د خیبر د سکرین د لارې مې دنیا ته ښودلې دي د اقتدار خاوندانو ته مې رسولې دي چې په هغې کې زیاتره حل شوی هم دي د هغې ستونزو حل هم راوتې دي دې سره سره به زه تاسو دا ووایم چې څومره چې د خیبر پالیسي ده د نیوز حوالې سره هغه دا ده چې بس د ولس خدمت ولس ته انفارمیشن رسول په هر حالت په هر صورت او په هر قیمت هغه کشپا وي ورځ وي باران وي طوفان وي یا زلزله وي نو دا کمال به زه دا ووایم چې دا به د خیبر په شیشه کې ځکه وي چې مونږ دوی الاوټ کړي وو چې راواخلئ د خلکو ستونزې او د اقتدار خاوندانو ته یې په ګوته کوي ټولو ته بیا 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 احترامات او سلامونه د الله په امان زبردست جی ویل ډن ډېر ښه رشید افاق وایي او ستاسو رپورټس یوازې د خیبر نیوز نه ولې په کیټو باندې ډېر ښایسته ښایسته رپورټس دي ستاسو ډېره مننه جی خوشحاله اوسئ ښه جی اوس مونږ راځو وایي چې سلام زکی بھائی ستاسو پروګرام ډېر مزیدار دی او تاسو ته سلام تاسو سیم خان ته سلام ډېر ډېر سلامونه تاسو سیم خان صرف سیم خان ستاسو سیم خان نه زکی سیم خان نه یم ښه سیم خان ته سلامونه فیضان مشال فرحان عرف بابا خان او آیزا گل
جی د دې تصویرونه تاسو وګورئ ګرانو کتونکو د دې ټولو تصویرونه ورسره ګرانو کتونکو مبارکه شه رشید افاق ته ورشي دې ته به سټار اف د ویک سره کیش پرایز هم ملاویږي ډېره مننه جی دا وګورئ جی دا دې تصویرونه راسوري شومه واوا کیوټ دا ماشومان چې داسې ملاسي دا لاسونه داسې کړي که نه زما ډېر زیات خوښېږي داسې دی ولې داسې کوي سم شان کلاپینګ خو نشي کولی دې ایج کې نو همداسې به کوي دا داسې ولې کوي هلو السلام علیکم وعلیکم السلام خورجان ستړي ماشه په خیرینه دعا سره ستړي ماشه ډېره مننه ډېره مننه څنګه یې طبیعت دې ښه دی زړګیه زړګي بالکل خاصور کې یو باز د تاسو هغه پروګرامونه او بس نور بس درته وایم خو هر کلای به درته وایم خو نور خو نور راته هېڅ هم نه وی زړګي څنګه چل د طبیعت ښه دی یار یې او ته کوم ځای نه کال کوې او څوک کال کوې ولې زه خو د شمالي وزیرستان نه فرمان وزیر بیا در سره په لاین یم شمالي وزیرستان فرمان علي را سره په لاین دی ښه په لاین روانې ښه بالکل په پاخه روډ باندې روان یا تور روډ نه وي دغه خورجانه مو په خبرې باندې داسې ښه نه پوهېږي ځکه چې اتېر ځلې مې پروګرام ته کال کړی و ما وی چې لږ لږ به د پښتو در سره زده کوي د وزیرول زبانو نه بالکل زما خو ډېره خوښېږي وایي دمه خو د ستا فریکوینسي هم ډېره تیزه ده ته تیز خبرې کوې دې باندې نه پوهېږم باقي په ایف ایم ریډیو سټیشن کې پاتې شي یا په ټي وي خیبر کې بس بیا هغه تیز وي ډېر زیاته نو دا ریډیو سټیشن کې پاتې شوی دی ته خو سم راکټ او زه په ایف ایم 96 سونو پاکستان کې کوم سټیشن دی دغه کې مې ټیم تر کړی دی او زه تاسو سره زه لږ تیزه لهجه ځکه استعمالوم بالکل خو موږ ته پته ده خو زړګي دا راته ووایه چې تا ولې کال کړی دی ما خو کال ځکه درته کړی دی که نه چې تېر پروګرام کې خو مې چا تقریبا ده په خپله ریډیو ته ناست وم خو اوس خو زه فعل حال په ډیوټي یم چې کومه خبره ده سوال پوښتنه کوه خو ماته معلومات نشته دی تاسو ته معلومات بالکل نشته دی ولا چې اوس روزانه فعل حال زه دا معلومات ورته چې دا پروګرام نه ورم دا ټرافیک مسله به څنګه حل کوو ټرافیک مسله او دا به څنګه حل کوو پېښور کې د خپې خوځې نشته نو ټرافیک خو دلته بیا موږ څنګه نشته کې چېرته موږ موجوده و ټرافیک خو مکمل ختم وي شمالي وزیرستان کې خو تاسو سره ګاډي نشته زه خو اوس تاسو سره د خیبر ایجنسۍ نه او د باړې بازار نه خبرې کوم مرورجانه نو ته ویلې هلته تللی ته خپل ملک کې ولې نه پاتې کېږې نو تاسو سره خو ما ډېره مینه ده دلته کې زه وایم چې دا پېښور کې لږ ډېر ټیم تېر کې نو شمالي وزیرستان کې به څه کوم هلته په دا تورو غرونو کې زه صحیح شو ډېره مننه خدای دې آباد لره زړګیه فرمان علي روزانه دغه مورکۍ مې کېدای شي پروګرام وروي د هغې ته مې سپیشل سلامونه د ټوله مسافر ورونه دې ټولو ته سلامونه وعلیکم السلام د مور بیبي ته وایي چې موږ ته هم دعا کوې لاړو جی ګرانو کتونکو دا وختي ما تاسو چې کوم ویلي دا تصویرونه وګورئ چې دا پاوټي جوړ کړی دی د سیم فرنګې د ماشوم اوه زبردست پړان Okay, نور pictures بم ګورو خو فی الحال دمه ده stay with us. دا ویډیو ور سره ښایي دا ویډیو ور سره ښایي د میوزیک سره دا ماشومې خپله ویډیو راستولی ده د ګډا او دومره خوند کوي که نه دومره کښته ډانس کوي او دا چا راستولی جي رور په تا ډېر زیات مین یم
ښه تھینک یو سو مچ جی نو دا د دې ماشومې ویډیو هم راستولې ده او ما ته یې ویلي چې په تا ډېر زیات مین یم او دا هغه ماشومه د بهر واورې کې اوس ولاړه ده دا ما ته همدغه چېرته افغانستان ننګرهار ښکاري او دا ماشوم هم ځان سره رور یې ودرولی دی د رور یې یخني کېږي د چینکو یخني نه کېږي یار د ماشوموالي نه اوسه پورې ګوره دا اوس وګوره دې نه سویټر اچولی نه جیکټ اچولی دی مونږ لاندې مې یو سویټر اچولی بره مې یو سویټر اچولی دی بیا مې بنې نه اچولی بیا مې یو سویټر اچولی دی اچولی مې اوس چینج مې کړ پروګرام دپاره پروګرام کې خو هغه دومره غټ غټ کمبل یې څوک نشي اچولی او دا خبره خو صحیح ده تاسو یخني نه کېږي جینکې بدې لګي هغه شانتې تاسو هسې هم بدي لږئ تاسو خو هسې بدې لګي بدرنګ به نور څومره بدرنګ شي हाय ज़की भाई कैसे हो आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है थैंक यू सो मच जी और दा माशूमी तस्वीर रासोल शुम वादा ओए माशाल्लाह تاسو ګورئ یار دومره خشته ماشومه په واولي کې نه د ټول جیکټ یې اچولی دی چیټل یې اچولی دی او دا توپۍ جما دي له خوښه شو دا بوتان کو مال علاقه که نه بیټا دا بوتان مال نه لاکې دا بوتان مال علاقه که او دی لیول نه کې چیلی لیول ما نه سره ډېر بوټان دي ما سره ډېر ښه بوټان شته ستا بوټان ما کې راځي نه لکه ډېر لوی دي ستا بوټان ستا بوټان شاجي له ورکه د هغه پکې به صحیح وي هو شاجي حسن علي شاه صاحب مخامخ ناست دی که نه ښه اوکې سلامونه مې قبول کړئ زکي خان السلام علیکم وعلیکم السلام باجي څنګه یې خیر باجی ډېر خیار چې ته څوک هم یې که نه بس زړګیا ودې ګټله ما او که نه باجي ماشوم وایي څومره او خوشحاله ماشوم خود ماشوم وایي ښه څنګه یې څو خبرې کوئ تاسو کامران خبرې کوم د کوهاټۍ بازار دی کوهاټۍ نه جی سر ښه جي نو کامران ستاسو څومره عمر دی زما عمر دی تقریبا 99 39 دی او تاسو ته باجي وویلو 36 کاله وایي 36 بیا باجي ده بیا مانه مشر دی لکه ته اوس د دیر شوې که نه او هغه د یو کم دیر شو دی او زه دوه کم دیر شو بھاईजान सिंह है परमानेंट भाई تاسو خیر ټیک ټاک الحمدلله سبا ویل غواړي بچي تاسو تاسو کې زموږ پروګرام ډېر مزیدار روان دی او ښه مزیدار ښه ګپ شپ مننه بنانا خبره مې چې دا کوله چې جبل دغه کې زما نوم راوځي او زرجي په اندازې کې ها خو لکه انعام لاوته مور ما ته نو ملا چې در سورج بس پیاویږي ورګه دا سنډا تیار خوشي کنه نو کور ته به ضرور کنه سنډا تیاری کی نه بیغم اوسه ان شاء الله نن به ضرور سینن بس دی ته لګوي مچ یار زر ور رسوي زمونږ ورلا ډیر مننه اګرانو کتن کو دا وګوري جی سلامونه میں قبول کا زکی خان سعید حامدی یم د ننګرهار همیشه بهار نه ننګرهار همیش بهار دا وخی دا ماشوم جبر راویستار دا وګوري جی او بلې او جبا بلې راویستل کرتا ہے دا مونږه دا زاړه تصویرونه جی نانې تصویرې دا ده دام زوړ دی نو ستا کم تصویر نه او دا دی سوري دغه دی دغه دا درې واړه ښایسته خیروګان چې دي د ننګرهار نه دا تصویر راستولی مونږ ته او ټول په ما ډېر زیات مین دي نو زه څه شی وکړم چیرې لاړ شم دروغ ځان نه په خپل ځان قسم دی لیکلي دي چېرته دي زه خو داسې نه یم دا یو بل زه موبایل اوچت کوم چې او دا ما دپاره خو ډېر ښه لیکلي دي درته میسیجز وښیم دا یو بل تصویر راغلی یو ماشوم یې ډېره ښایسته سمایل یې ډېر ښایسته دی ماشاءالله الله تعالی دې لري راته او دا وی دا this is picture of the week
اوس دې را سره دومره شوز وکړو I disown you. Call دے. Hello. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه چل ده؟ خیر او صحت ښه ده؟ ښه چل دی، صحت هم ښه دی. تاسو صحت ښه دی؟ الحمدلله. چا راته ویلي چې ستاسو وزن زیات شوی دی؟ جی 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 زکی صاحب ښه ده؟ تاسو ښه یئ؟ او ښه ده. ته څنګه خبره مې کوله په دې رانه خفه نه شوې که نه؟ نه نه بس بند دې کوي داسې غلطه خبره کوي راته وای دا خو رښتیا بند کو ګپ مې لګولو هلو او ما غلطه خبره نه ده، صحیح خبره مې کوله. او بس صحیح خبرې کوه بیا وروره. نو خبره مې دا کوله چې تاسو مینوال ډېر زیات دي، تاسو پروګرام ډېر په مینه او په خوند ګوري، نو تاسو ته څوک ټلیفون وکړي تاسو ورپسې خنداګانې کوئ. نه مړه خنداګانې نه کوو ګپ ورسره لګو یار. خو موږ سره څومره کسان یو شل دېرش کسان ناست دي ډېر زیات په دې ګپ ورسره لګو مړه ته په ګپ هم خفه کېږي یار په ګپ څو خفه کېږي څه نو په دې شي لکه انسان ده که نه هر سړی خفه کېږي تاسو خلکو پسې خنداګانې کوئ. قسم په خدای که خنداګانې کوو موږ ګپ لګو که څوک په ګپ خفه کېږي نو اوس موږ څه شی وکړو ستا اوس څه نامه ده ته ماته دا ووایه هلو لوړه به دې په ګپ خفه کېږي بس بند یې کوي ها پلیز دا پک وښایئ څنګه یې تاسو پلیز زموږ پکچر وښایئ که نه بلکل ښایو جي دا وګورئ جي ماشاءالله ماشاءالله دا رښتیاونه ځای دی او که دې ګرافیکلی جوړ کړی دی یار ما ته خو رښتیاونه ښکاري بلکل صحیح دی یو منټ بلکل صحیح ځای دی جي دا اوس چیرته دی دا ماته نه ده پته خو ډېر ښایسته ځای دی اوهو دا بیا د هغه ځي تصویر اخیستی دی مونږ ته ښولو دپاره چې دا ریلي دا ځای شته دی او داسې یو بل تصویر هم د دې دی هملته دا وګورئ جي وای وای سم هغه تلسماتي وادي نه ده جي هغې په رنګ که تاسو کله کتلي وي ما خو نه ده کتلی کوئی کاپ کې داسې وادیان شته دی کوئی کاپ کوئی کاپ ته تاسو تللی یې؟ کوئی کاپ نظر راغلی یم ښه ښه دا ټیک ده باسي کوئی کاپ ته تاسو ته تللی That's a beautiful place. تاسو تللی؟ نه تصویرونه خو مې کتلي دي که نه او چېرته دی کوئی کاپ؟ دا کوئی کاپ چې دی دا د کازاکستان او د تاجکستان په منځ کې دی او که نه ته خاندې کوئی کاپ خو یو هغه ځای دی فکشنري ځای دی شته دی ها یس دا رشیا بارډر سره تاجکستان کازاکستان په منځ کې موجود دی هله جانزیب لالا دروغ وایم माय नेम इज हिलाल से फ्रॉम अपर दीर जकी भाई बहुत प्यारा लग रही हो हमेशा खुश रहो प्यारा दी ستاسو لپاره لګ رہی هو زما د پاره باجی ته سلامونه وایه زکی بھائی وعلیکم السلام ته د دم باجی ګورخه اے داده خیر دی اس خبره نه ده مینه سره وای عزت کوي عزت نه غم عمر تم ګوري کنه د عمر تقاضا نو خیر دی کنه سو شو زه خو به نه خپکیږم ډیره مننه دا وګورئ د دې دا ماشومه ماشاءالله شومه ښایسته ده لاسونه یې هم داسې کړي دي هی هی شومه خوند کوي یاره گجب دي کیوټ کیوټ ماشومان دي زه یم چې یو لس ماشومان نوري دا وګورئ جي دلته کافیس کې لګیا دی واه کیا بات ہے او دا یو اخیری تصویر تاسو ته ښیم دا پاکستان 14 اگست والا ما د ښکاري چیرې اوکې جی ګرانو کتونکو لږ ټایم پاتې دی 2-3 منټه دي زه یم چې د آخري تصویران موږ وښایو د یو ډېره ښایسته ماشومه ده دا وختي مې دې تصویرونه ښولي وو خو دا وګورئ جي اوی هوی ښایسته ګورئ ماشاءالله دا دی برډې ده ماشاءالله ماشاءالله د دې نامه ایم نه شروع کېږي بیکاز هیپي برډې ایم نو اوس دا څه نامه یې ده دا ماته نه ده پته د ایم تصویر دی جي ماشاءالله ډېره ښایسته ماشومه ده دا ډېر ښایسته ده ماشاءالله
تاسو لو ملتن خطي ما خو دوه نوره مغوله دا هنګ دی زبردست جی ښه ګرانو کتونکو زمونږ پروګرام چې دی هغه بس اخري لازي دي او زه به غواړم چې یو بل تصویر پروګرام ډېر زبردست دی کیپ اپ د ګډ ورک زکی بھائی آئی ایم باسط فرام کینیډا ښه جی باسط دا ستاسو ته پکچرز ما وښوله وای باسط بھائی ستاسو دا زوی خو سم هغه دی ټام کروز دی ماشاءالله نایس هیر سټایل زبردست او دا جی دا یو دا تصویر دی لڑا نشي چرته ماشوم کتنا پاړه لګ رہا ہے دومره دا خو زوړ دی هغه نو غولو تاسو ما نه 2 منټ وروسته روان یې هنګ دی لا هنګ دی هنګ اوکے جی ګرانو کتونکو زمونږ دا پروګرام چې ختم شي کنه هغې نه فوراً بعد 11 بجې تاسو به ګورئ زمونږ دري خبرونه او دري خبرونو کې په خاص توګه باندې زمونږ دا اوکې دا تصویر یې وښوله او که نه ما چې دا لړه نشي ګوره خیال ورته ډېر کوي ماشومان ډېر کمزوري وي او دا وګوره دا ماشوم او دا ماشوم او دا ماشوم ماشاءالله ماشاءالله نو ګرانو کتونکو تاسو ته ما ویلي چې دري خبرونه به وي او دري خبرونه په خاص توګه ما د افغان رونه خویندې چې څومره دي که هغه پاکستان کې دي که د نړۍ په هر یو ګوټ کې دي افغانستان کې دي هر چا دپاره په دري کې مونږ دا خبرونه وړاندې کوو هسې خو خیبر نیوز باندې تاسو 24 غنټې ګورئ خبرونه خوا پښتو کې وي نو مونږ ویلې چې په AVT خیبر باندې او خیبر میډل ایسټ باندې تاسو ته مونږ دري کې دا خبرونه ښایو دا 15 منټه اوس شروعات دي بیا به انشاءالله زیاتو وخت سره سره نو او هغې نه پس 15 منټه د پاسه 11 بجې جی بالکل 15 منټه د پاسه 11 بجې به تاسو ته ژوند رنګ وړاندې کیږي د اسلام آباد نه او ژوند رنګ کې ګرانو کتونکو زمونږ نن چې کم دي څوک دي فیصل بھائی ما ته راسنډ کړي وو راشد ماموزی دی جی فرشته هاشمي ده او شازیه صافي به وي په ژوند رنګ کې اسلام آباد نه لایو او نن دې سره ډېر زبردست ګیسټ دي جی سو پروګرام ټایم بالکل ختم دی خپل ډېر زیات خیال ساتئ کوشش کوئ چې خلک چې کوم دي هغوی خوشحاله ساتئ پازیټیویټي چې کوم ده هغه پازیټیویټي سره واپس راځي سو انشاءالله نیکسټ هفته به بیا زکی او زه به راځو AVT.com سره تر هغه ټایم پورې موږ له راکړئ اجازه تل له پمان